موږ کوشش کوو چې د دغه مظلومو مسلمانانو چې 20 کاله دربدره سوي دي چې د رزق دپاره د عیال دپاره د ګزارې دپاره په هر قیامت چې وي د کار زمینه ورته برابره کړو اقتصاد یې قوي شي خو متاسفانه تاسې ښه پوهېږئ چې هغه دښمن چې زموږ استاسو سره 20 کاله په دې ملک کې وجنګېدل هغه اوس هم نه غواړي چې دغه مظلوم ستړی ولس یو څه وساسي کوشش کوي چې اوس هم هر نوع عذاب تکلیف مشکلات اقتصادي بندیزونه او نورې قسم تکالیف ورته ورسوي نه دغه مسلمانانو شتمني پرېږدي چې ور ازاده کړي نه یو بل څوک دې ملک ته پرېږدي چې دا ملک کې راشي پانګونه وکړي د دغه مظلومانو سره مرسته وکړي او یو اندازه دا د دې اقتصاد قوي شي موږ خدا وعده د خلکو سره کړې ده چې موږ ستاسو په داخلي چارو کې لاسوهنه نه کوو ستاسو په امنیت ته تکلیف نه پیښوو تاسو ته مشکلات نه پیښوو مشران ملګري و خپلو کشرانو ته توصیه کوي وایي پیغور لا مه ورکوه هغه خلکو ته چې زموږ سره یې دا 20 کاله جنګېدلي سبحان الله څونه ترحم دی څونه رحم دی دا پیغور هم وایي مه ورکوه چې تا داسې کړي دي داسې کړي دي داسې کړي نو ته څه غواړې ستا دپاره کمیسیون تیار دی موقع درته مساعده ده انسانان یاست هغه په بیابان کې درته ناست دي ولې دا خپل ژوند دنیا او آخرت خرابوي د څه دپاره چیش غواړي په چیش دپاره جنګېږي اسلام او شریعت غواړي که امن غواړي چیش غواړي